بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د الله جل جلاله د سپېڅلو نومانو په سلسله کې د لا یزال رب جل جلاله یو سپېڅلی نوم الغفار جل جلاله دی. دغه سپېڅلی نوم لکه یو ځای کې چې رب جل جلاله فرمایي رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. رب هغه ذات دی چې رب او پالونکی روزونکی د اسمانو او مځکو دی، او د هغه شیانو دی چې د اسمانو او مځکو په منځ کې دي. عزیز غالب ذات دی، الغفار چې زیات بخښه کوونکی دی. او همدا ډول بل ځای کې لا یزال رب جل ذکره فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. په سورة نوح کې دغه مبارک آیت دی چې پیغمبر خپل قوم ته فرمایي تاسې د رب څخه مغفرت غواړئ، ځکه رب جل شانه بخښه کوونکی دی، غفار ذات دی. او که تاسې ګناه هم کړی وي او د خپل غفار رب څخه طلب د مغفرت کوي، همدا ستاسې غوښتنه، همدا ستاسې استغفار د دې سبب ګرځېږي چې الله به بارانونه در باندې ووروي، اولادونه او مالونه به درکړي، باغونه به درکړي، بهان د ویالې به درکړي. او دغه مبارک نوم په احادیثو کې هم ذکر کړل شوی دی. عایشه بیبي رضی الله عنها فرمایي وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د کم درد څخه په تکلیف سو، بیا به نو دا مبارک کلمات ویل لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. دا مبارک کلمات به ویل. او غفار دا په عربي ژبه کې د مبالغې صيغه ده، یعنې زیات بخښه کوونکی، زیات عفو کوونکی. او که یو چا ګناه کړی وي، هر څومره ګناه وي، هغه غټه ګناه چې پر مخ د مځکې تصور کېدلی شي، الله عز وجل یغفره، الله جل شانه ورته مغفرت کوي. او که د شمیر په اعتبار په میلیونونو ګناهونه وي، بیا هم الله جل شانه ورته مغفرت کوي. یو اثر کې راځي اذا رجع العبد العاصي الى الله نادى مناد في السماوات والارض ان هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. یو ګناهګار بنده چې کله الله ته کله الله عز وجل ته رجوع وکړي او الله عز وجل ته زارۍ وکړي چې زما توبه ده، یا غفار ذات ما چې هره ګناه کړې ده راته معاف کړه، نو په اسمانو کې یو اواز کوونکی اواز وکړي وایي فلان سړي الله ته رجوع وکړل، مبارکۍ ورکړي، مبارکۍ ورکړي، هغه د الله سره نږدې سو، د الله سره صلح وکړه، د الله سره نږدېوالی وکړي. او بل روایت کې راځي من تاب الى الله تعالی توبة نصوحا. هغه څوک چې په حق غفار ذات ته زارۍ وکړي، طلب د مغفرت وکړي، ملائکو چې د ده کم بد اعمال لیکلي هغه ټول الله عز وجل ایر کړي، ورکې کړي او څخه ایر کړي.
که څه هم پر مخ د مځکې چې څومرې غټه ساحه ده دا ټول د ګناهونو څخه ډک سي. الله عز وجل هغه غفار ذات دی چې روایت کې راځي، یو اثر کې راځي، اذا قال العبد یا ربي وهو راكع يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو عاص يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. کله چې بنده په رکوع کې وي خپل رب ته आवाज وکړي یا رب، الله ورته وایي لبیک، خدمت وایه، غوښتنه کوه، ستا رب تا ته حاضر دی، ستا هره غوښتنه مني. یا عبدي، کله چې بیا په سجده کې سیدی خپل رب ته आवाज وکړي چې یا رب، رب په محبت ته ووایي لبیک یا عبدي، ستا رب حاضر دی، ستا هر خدمت چې ته د الله عز وجل څخه وغواړې الله عز وجل ستا غوښتنه پوره کوي. ای زما بنده، او وایي کله چې یو ګناهګار بنده خپل رب ته آواز وکړي یا رب، الله عز وجل 3 ځلې ورته وایي لبیک ثم لبیک ثم لبیک. څومره لوی خبره ده. په هر صورت د دې مبارک نوم ګټې خو بیخي ډېرې دي، او غفار جل جلاله د دې معنا علماو دا کړې ده، اصطلاحي لغوي معنا خو مو یې وکړل، وهو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه من كمال الله عز وجل. لا يكفي أنه يسامحك بهذا الذنب لكنه يستره عنك. الله هغه ذات دی چې په خپل فضل سره ګناهونه دا د خپل ګناهګار بنده پټوي، په خپل عفو سره ورتیریږي، ګناهونه وربخشي. او د دې مبارک نامه په خاصیاتو کې علماو یو دا خاصیت په تجربه باندې ثابت کړی دی، که چیرې یو څوک د هر مازدیګر تر لمانځه وروسته 100 وارې دا کلمات ووایي یا غفار اغفر لی، یا غفار اغفر لی. الله جل جلاله به د نیکانو خلقو په جماعت کې حساب کی، نیک انسان به کی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.